خپلې خبرې اسانولو د موضوع څرګندولو دپاره موږ د اول دا پکار دي چې موږ دا معلوم کړو چې ادب انفرادي زمزاني یوازینی عمل دی، خپل داخلي جذبات دي او که نه دا خارجي ټولنیز یا سماجي عمل دی. نو بیا هغه دې باندې موږ مخته تللی شو. که چیرې ادب موږ صرف ځانځاني عمل وګڼو، خپل داخلي جذبات وګڼو، او بیا خو د هر چا خپله مرضي ده چې ژبه څنګه استعمالوي څه کوي، نو د ادب کومې چې تقاضي دي مقاصد دي هغه نه پوره کېږي. که په چیرې موږ ادب یو سماجي عمل ټولنیز عمل وګڼو، نو بیا هره ټولنه جامد نه یوه ټولنه جامد وي، بلکې ټولنه مخ په وړاندې ځي، هغه هر ټیم په حرکت کې وي، هغه چې څه هم کېږي د ضرورياتو عمله هغې سره مخ په وړاندې ځي او ضروريات ځان کې رانغاړي. نو دغسې ادب هم ده چې دا په ځي باندې جامد نه، دا همیشه په حرکت کې وي. دا چې نه وي څه حالات پېښې دي کومې چې تقاضي وي د وخت دا په ځان کې رانغاړي او مخ ته ځي. او یوه ژبه که ډېره لرغونې هم وي زړه وي، دا خبره یاد ساتل پکار دي چې هغه دا ضروري نه ده چې هغه لرغونې ده هغه به خامخا ترقي یافته هم وي. لرغونې ژبه تهذیب یافته خو کېدلی شي خو ترقي یافته نه شي کېدلی. نو چې مثال یې موږ د پښتو ژبې اخیستلی شو چې تهذیب یافته ده خو ترقي یافته نه ده. نو هر کله چې موږ دومره پاتې یو دومره لرغونې ژبې باوجود د دې لایعمل څه ده، د دې وجوهات څه دي، ټوله نه د پښتو بدقسمتي دا هم ده چې د دې ژبې ابدالان د مثال په طور احمدشاه ابدالي د حبیب الله رفیق زلمی روانمل چې د دې دا ډېر موټیکین دي د دو خبرې ته سند درجه حاصله ده. سلو نه پاسه ډېر کتابونه لیکلي، خو دا د درې واړو په دې کې خاص کر احمدشاه بابا چې د ده د دربار او د کور ژبه فارسي ده. نن هم د هیوادمل او د حبیب الله رفیق صاحب د کور ژبه فارسي ده. نو په داسې حالاتو کې آیا یوه ټولنه ترقي یافته یوه ژبه ترقي یافته کېدلی شي چې د دې کومې ژبې متلان هم داسې دي. خپلې دا ژبې ریاستونه سیاستونه دا خپله کې تړل شوي دي چې یوې ژبې دپاره کار نه کېږي نو هغه مخته نه شي تللی، دا به ولاړه وي. خو هر کله چې یوه ژبه ولاړه وي هغه خو به نورې دنیا نه څه راخلي خو نورې دنیا ته څه نه شي ورکولی. یاد ساتئ چې پښتو ادب کله هم نوي رجحانات نه زېږولی دي نه یې زېږولی شي. دا د موږ غلطفهمي ده، بلکې زه هم د بریصغیر ژبو کومه یوه ژبه ده چې هغې یې تحریک پورته کړی وي سره د اردو چې موږ یې ډېره ترقي یافته ګڼو، کلاسیک تحریک رسي که جدیدیت تحریک رسي که رومانیت تحریک رسي که سختیات تحریک رسي که مقصدي ادا رسي ټول موږ یورپ نه مستعاره کوي. موږ بیا د هغو په جزیاتو باندې خبرې کوو. مطلب مې دا دی چې څومره پورې موږ ذهني طور باندې پاسمانده وو نو دومره پورې به موږ نوی رجحان نوی شی ته تخلیق کولی نه شو. موږ به نوی شی نوی رجحان باندې چې موږ خپل ذهن ته پیدا کړو. یوه تنقیدي نظریه اوسه پورې د موږ ادب نه ده رایستي. موږ سره داسې شیونه داسې اصناف شته دي لکه اریکویان آزاد نظمونه چې بیا موږ یې دا موږ سره اوله ځینې موجود وو چې موږ د بار نه راشي. موږ دومره پورې پاسمانده ذهنیت خلک دي چې موږ هغو ته نامې هم نشي ورکولی. ما پښتو ادب کې نوي رجحانات په باب له یقین وکړم چې نن دویمه هفته پوره شوه چې موږ دا اجلاس په دې باندې لرو. تېره ورځې نه وه د ننه پورې ما ډېر زیات کتابونه واړول یا واړول چې دې باندې زه څه شی وګڼم نه خپله رهنمایي حاصله کړم. سیوا دې
یو کتاب هغه عالمي کنونشن 2005 کې شوی و اسیر منګل لیکل هغې کې حنیف خلیل پښتو ادب کې نوي رجحانات دې موضوع باندې لیکلي صرف 3 صفحې و تاسو یقین وکړئ چې زه اوس هم ځکه کله کله دا خبره کوم چې پښتو ادب ته څومره نقصان چې پړه لیکه جاهلانو رسولی دا ورته موږ د خلکو نه رسوو قسم مې دې پخلی که هغه لیکنه د کابل لوست هم هغې کې نوي رجحانات پېژني حاصلوي رجحانات دي څه شي حالانکه دا چې نوي رجحانات بس بار راشي موږ غزل وزېږولو دا نه دي رجحان موږ اوري چې دی خپله راوکړه دا خو موږ بار نه راکوي تخلیق کې موږ هغو باندې خبرې کوو موږ دا ویلی چې ټولنه همیشه متحرک وي جامد نه وي ادب همیشه متحرک وي جامد نه وي څه شی چې په عالمي ادبي منظرنامه کې کېږي باندې تکړه خلک هغه خلک راواخلي هغې باندې مخکې ته لاړ شي خو موږ خلک هغه راواخلي هغې باندې شخړ وایي مخته دې موږ نه ځو هغې نه موږ دا سبق نه اخلو چې یاره دې باندې دې نه موږ نوي موضوع راوکړو نوی شی راوکړو هغه وایي چې څه ټیم ټکر راغلی نو موږ خلکو ټکر راخیسته د پښتو ژبه په هر دور کې هغې چې نوي رجحانات زېږولي دي زه هم نه پښتو ژبه عربي ژبو سره څنګ په څنګ روانه ده خو د هغو ژباړې کړي دي هغو ژباړې راخیستي هغو ژباړو به نه بیا دو نقل کړی بیا خپل شیونه پرې لیکلي دي خو نوي شیونه چې مونږ ورته هغه مونږ نه دي روان اوس هم ښکاره مثال غزل عربی فارسی نه مونږ سره ټپه خپله تیار کړو د سی ادب دی چاربیت مونږ سره شته مونږ سره غزل وګوره مونږ سره آیکو وګوره مونږ سره آزاد نظام وګوره مونږ سره نثري نظام اوس چې ورته وایي حالانکه نثر هم اوس د هغې ټایمونه ده هغې باندې هسې اوس وخت ضایع کول دي هغه په شلمې صدۍ کې مسترد شوې ده یا ناول یا څاره صنفونه چې دا بار نه دي یو ځل بنو کې معین وزیر د هغه کولو دا لیکچري غونډه به کوي بیا ما ته یو عنوان راکړو چې یاره ته تنقید باندې مليون قسم مثلا زما نو یاره ما خو تنقید باندې زباني لیکچر دی تا کوم عادي کړی خو هغه بل ما دې چرنګ نو ما خو ورته عنوان یې کړی تهذیبي او ثقافتي تنقید معین وزیر ناست و اوس ژوندی یاره ما خو دې موضوع باندې څه په لیک لیدلی نه ده نه مې مخ ته ډېر شوی نه مې اورېدلی ته هغه وکړو هماغه هغه هغه کې نور کسان افتخار دراني هم ناست وو نور هم ناست وو بیا هغو لکه ډېر تایید یې وکړ ډېره ما دي چې دا شی ته مخکې چاپ کا ویرې کا دې باندې نور کار وکړه نو دې سره به ډېر خلک تایید کوي او ډېر خلک محنت کوي چې یو شی لکه نه وي شي کولی کېدی هغه چې دا ډېره ښه خبره هغه هم دا خبره بیا وکړه نو زه اوس هم دا خبر کوم چې موږ سره دا شیونه شته دي وخت په وخت موږ دې ته نوي رجحاناتو نه خو نشو لیدلی خو البته نورو ادبونو سره موږ څنګ په څنګ ځو په وخت په وخت موږ څومره چې عالمي ادبي منظرنامه کې کوم صنفونه راغلي کوم فکرونه راغلي کومې نظریې راغلي دي نو هغه موږ مخته بوتلي دي مخته مې هغه بوتلي دي هغو نه مې استفاده نه ده کړې چې نه نوی شی راغلی د هغو په جزیاتو مې خبرې کړي دي نو موږ ته پکار دا ده چې موږ خپل هم څه تخلیق کړو زموږ د خپلې ټولنې ضروريات بېله دي اوس خو د نیټ دور ده ګلوبل ویلج د دنیا یو موټي کې راغونډه شوه ته چې دا موټی کولاک کې ټوله دنیا تا ته مخته پرته ده تا ته پته هم لګي چې د خلکو خیالات زوره کې ګډ دي دا کومې استعارې څو قسمه چا نه راخیستل شوي دي څنګه راخیستل شوي دي که چېرې اصلي قویدو باندې یو سړی وي نو هغه ته د پټه ښیګو چې دا هغه ځینه راخیستي دا ده ځینه راخیستي دا ده ځینه راخیستي په هر دور کې یو یا دوه یا درې
چې دا ټوله شاعران موږ ته مخکې راځي یا رحمان خوشحال امید دا نه دي تېر دو سره په سلونو نور شاعران دي خو نن ژوندي پکې هغه شاعران پاتې چا چې ته خپل ذهني سره لیکلي نو هر ادب خپل وخت کې جدید خو وي خو هغه چې وخت یې کېږي نو هغه جدید نه پاتې کېږي او بیا کلاسیک ته هم هغه ادب کلاسیک کې شمارلی شي چې هغه د خپل دور په مختلف انداز کې او ښه انداز کې د خپل دور تقاضې صحیح ترجماني کړي او مخته کړي که چېرې دا ونه کړي یا بالکل منظر نه لري شي هغه کلاسیک کې موږ نشو شمارلی هر زور شاعر کلاسیک کې نشي شمارلی یا هر زور ادب هر زړه فنپاره په کلاسیک کې هم نشي شمارلی کلاسیک یو خپل روایت دی چې ژوندی وي کلاسیک خوشحال هم ګرې راوي چې خوشحال اوسه پورې ورنوي خیالات دي اوسه پورې د موږ بدقسمتي دا ده چې موږ اوسه پورې خوشحال هم نه ده تشریح کړی کامل صاحب نه چا تپوس کړی و چې خوشحال ښه دی که رحمان هغه ورته ویلي چې مقبول رحمان دی مقبول رحمان دی خو ښه خوشحال دی ښه خوشحال دی مقبول رحمان دی یاد ساتئ چې دا واوه یا د فیسبوک باندې دی باندې مه غلطوي که یو سړی یې ترجمې کولی شي نوي سړی یې ښه خبره دا ده چې هغې پسې بل د ګټې نقصان کاروبار وکړي خپل وخت پکې ضایع نه کړي سړی نو ادب کې پطرس بخاري اته مضامین لیکلي دي په ټول ژوندون کې عاشق دی ځان کې خپل دي نو موږ اصل موضوع چې کومه هغه نوي رجحانات ده نو نوي رجحاناتو کې موږ ته پکار دي چې موږ که دوې فکرې خپل ذهن نه راوکړو خپل ذهن چې مې تړلي وي که نو هغه راته بهتر وي که نه پردی پردیو نه استفاده کول پکار دي چېرته ده او موږ د شی چې تخلیق په صورت کې راوړل هغه خپل راوړل پکار دي خو یو شی دا هم یاد ساتئ چې دا وقت خپلې تقاضې وي او دې پېش کولو کې مختلف اندازونه وي ځینې خلک دا نیغ باندې پېش کړي په ولسي انداز کې چې د هغه خوښوونکي هم وي ځینې په ادبي انداز کې پېش کړي چې هغه راتلونکی مستقبل هم لري خو اصل شی چې کوم دی که نه هغه یو پیغام د مثبت چې هر لیکي نظم وي نثر وي کوم صنف وي چې یو مثبت پیغام پکې پټ وي نو هغه لیک ژوندی پاتې کېږي یعنې نن سبا شاعري کې چې موږ وګورو نوی رجحان دا هم راغلی ده په ځای چې نیمه ګونګه ژبه کېږي شعر به نیم پټ وي نیم بڅرګند دا یو ښه عمل ده نیم پټ وي نیم څرګند نیمه معنی یې دا ده درکړې نیمه معنی به ته ترېنه خبره اخلي چې کوم طرف ته ځای د نیم پښتوري کې دا شی شته دا به مونږ منو د نوي رجحاناتو افغانستان و دا هم مونږ بار نه راخیستي دا هم مونږ خپل لري اکثر مونږ سره چې څومره پورې خپل لیک نه خپلې نظریې نه وي نو مونږ به نورو سره وي نو په دې وخت کې ادب دومره جوخ شوی چې څو رایانې که نه مطالعه یو ډېر ښه شی ده خو صرف دې صورت دپاره چې مطالعه سره تا ذهني کینوس چې کوم دا وسیع شي د لفظونو ذخیره در سره ډېره شي دا نه ته معلومات هغه راخلي په بل صورت کې بیانوي نو بیا نقصان دی نو د مونږ نوي رجحانات مونږ ادب کې چې دي نو هغه کې دا شی ډېر ده یعنې اوس هم وایي ګورې ډېر خلک داسې دي که نه چې هغه فیسبوک یا به یو بل ژبندي وي خولئ که په دې حواله راشي نو صحیح دي نو هر ولې مرنګ سړی به پښتو ادب کې ځای به یې نه دی نن یو هغه معتبره حواله ده چې هغه دې شیونه ډېر معتبره ما اصل مقصد نوي رجحانات چې پښتو ادب کې خپل نوي رجحانات نشته البته د نورو ژبو کې چې کوم نوي رجحانات راځي هغه د مونږ راخلو هغه موږ دواړه په شکل کې کوو هغو سره مونږ اوږه په اوږه روان دي
هغه کوم صنفونه هغې به هغه موږ راخیستی موږ مطالعه کوو خو موږ خپل څه نوي ډول نه البته نثر لیکونکي چې به دا خبره کوي چې ښه ده چې ما نه که شعر وایي نو هغه د خپل تهذیب په شکل کې پیش کوي خپل تهذیب حوالې سره چې ورځې بیا ډېره ښه خبره او نوي نظر پیدا کول نوي نظریه راوړل نوی رجحان له خپل ادبه زېږول دا اسان کار نه ده که د یورپي ټولنو به هرې ورځې کولی دا چې تر څو لسیزو بعد یو تحریک راپورته شي دا شی او په باروني ادب کې ټول نه زیات اغاز چې دا اصله ده فرانس ته حاصل ده تکر افسانه ریپورتاژ دا څه دا هغه نه رامنځته کېږي والنسيء هذا فرانس هذا في أغاني انقلابي خدمت ده فرانس دام یادی که فرانس دی عربو کارنی پاکی ده ناو که طول ادب دی فرانس کی انقلابی نا دیر پیش شدی شپارسم صدای کی نمخ کی فرانس کی دا پتور تیارو کی پوکی هذا بيش شپارسم صدای نا اول هذا به نشاطیسان یادگار بیدی شپارسم صدای یعنی دویم زندگی دویم دور دلتن شپارسم صدای نشوی شد فرانسی چی آگه بعدی صدای دی توی دنیا بیدن مخدر دیو که چی پختو ادب کنی چی وقت رای دیسی کسان می سر بیداری چی آگه عمدی بود پر رمایی که عمدی نوری دنیا پر این موضوع بانی خبر دیری دیده شد ومون با آخر که ومون رازو عمدی موضوع ده چی نون نوری دنیا نشیر آخر آقا سرای لیدی کن آقا مختر بیایی دی نوری دنیا شیر نون مختر بید دی مون شبیم دارنده وی مون شبی تا مون مشرانو کارنه نگر ما دست مثال اول دیر کرو چه مون ریاست سیاست دا شبی اخباره که کرده شوی دیسی نیشه که مون سرشون دا موبایل جورده دا دی دور وقت نکی دی موبایل که کبیری هم نبیجنی دی که بیسر پرزی رگی دی اور دی اری پرزی دا وقت پر نامو کرده من خو وزم دی انگلیزی بسکر تا بسکر دی آگی مطلب من اصلا چې من مخ ته روان یو تاسو دا یقین وکړئ چې موږ سره د طب د ساینس د نصاب هغه معیاري کتابونه نشته چې کوم ازار وي نو دغه خو باندې سړی څه شي ته هسې شپه مې وایي دا خبره چې موږ ډېر مخته لاړو موږ ډېره ترقي کړې موږ شاعري دنیا سره کوو موږ ټټر داسې ده موږ افسانه داسې ده زه اوس وایم چې موږ ته هغه معیار ته